زوی اخی کلی راوړه زما له تیپه چا تړلې ده څو ورځې چې نه یم راځم تاسو ښه کار نه کوئ که نه شی نه غواړي که نه وزوی ته خو د دې خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا څه حال کوي ما سره یا الله توبه سوال کو چې اولاد راکړي او بهترینه تحفه ده هغه مې په دې حاله بیا دونه مجبور شو چې تړوي په زنځیرونو ستړی ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښه وایم خوښه یم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم نو تړۍ ولې ومورې نو څه وکړم ډېرانو کې ګوتې وي ستړی مه شي زوی اخی کلی راوړه زما له تیپه چا تړلې ده څو ورځې چې نه یم راځم تاسو ښه کار نه کوئ که نه شی نه غواړي که نه وزوی ته خو د دې خلکو نه پوښتنه وکړه چې دا څه حال کوي ما سره اخرې وځي هغې د دوکان خپلې ولې تړلې داسې نه ګټۍ مې راخله داسې کېږي داسې دا وویه دانې دې ووهله چا ووهلې دانې ادې مې اوس دا مه وهه مورې که نه دا چې وهې بیا زه خفه کېږم نه والم نه ده خو داسې دروازه خلاصه شیوانان ته که نه دا وځي شی نه غواړي لرو که نه لرو په دې ټوله دنیا کې یوه لطیفه لرو که نه راځې ته ګمنځ کړم راځه راکړه زیرته ګمنځ کړه ماته را بس ماته راکړه بس راځه چې ځو راځه دا بنګړي چېرته اخیستې ته ودرېږه یا الله توبه سوال کو چې اولاد راکړي او بهترینه تحفه ده هغه مې په دې حاله بیا دونه مجبور شو چې تړوي په زنځیرونو بیا مور و پلار داسې مجبوره شي چې په والو باندې نور ستړي شي او بیا په داسې حال شي چې یتیم هم شي او معذور هم شي یا الله توبه ستا بندگان او ستا امتحان په دې ټوله دنیا کې همدا یوه لطیفه لرم که نه دا څوک دی دا لالا کاکا ماما څوک لالا هو ما ته وګوره وی تا ته څه ووالم جامې ورته واخله چپړکې دې شکولې دي نه یې لیدې شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یمه زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښه وایم خوښه یم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راځه څه نه وایم خاورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خاورا کې پروت یم چارا پورته نکړم دا یو ملنګ سړي تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري
پشپا اورز ورات یاد تلا دستړي جون بدر تس وایم الا رویا هیڅ پختنا مکړه بس دې خو وایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پزل باندې سلګه کې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم بس جون تیریږي خون بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي را یادوي لمانت للې زړګي یاران جفا کوي خو خان کوي حماس خپلواک یم هم دغه سیخه چې شونډ پرې ورپاسې یم سرګردان دستړي ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خو وایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پر زړ باندې سلګه کې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړي ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خو وایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پر زړ باندې سلګه کې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړي ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خو وایم خو خیم کلا یارانو تا تزو سو وایم زلمی پر زړ باندې سلګه کې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه کتو سودا راکته کوم ستا پاپړ راوړم وې ستړې شوې بیچاره ډېره ستړې شوه په خپو راغله لیدې شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یم زه دستړي ژوند به درته څه ووایم الا رویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې دارنګه ډبه موري ګیس مې درته پکې واچول دا ستا رخ شو او دا د چا شو خاندي یا خدای نو
او دا پاپړ مې دې همسایهګانو ته راوړي دې همسایه ته دې همسایه ته دا پاپړ او جوسونه ښه د هغې ته ورکړم او هسې سخي ده ماشاءالله دا هم د ستا دي ښه مورې ګیس ډبه دې ویلې دا د ګیس ډبه شوله دا د سودا ټوله شوه لطیفه نور په زنځیرو مه تړه لطیفه به نور نه وهي که لطیفه وهي ما وهي که لطیفې سره دښمني کې تا سره دښمني کې لرم که نه لرم همدقه یوه دانه لطیفه لرم که نه که نه لطیفې بېچاره مسکینه فقیره دا وهي ته ته والې وي کوم ځای باندې والې وي په شا یې والې وه په څه شي والې وي او خدایه پاکه نو زما لطیفه ولې وهې ته نه 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 دا دروغ نه وایي ته یې ووالې په زنځیر یې م تړلې وي او قربانه شه لرو که نه لرو همدغه یوه دانه لطیفه لرو که نه که نه په دې دنیا کې خو همدا یوه لطیفه ده که نه او بېچاره داسې والې وه قلم کړې وه خدای دې ټوله سودا شه مورې په دې باندې پام کوه هغې بیا نه دا معذوره ده تکلیف لري عصبي تکلیف لري دې سره ډېر د مینې شپې ورځ سبا کوه صحیح ده الله دې ودان آباد لري پروردګار دې تاسو ته ډېر ښه وکړي ښه دې درسره الله وکړي خیر اوسې مورې لطیفې تاسې زموږ سره دومره تکلیف خیر اوسې مورې لطیفې ما ته وګوره زه لاړ شم راځه نو ودرېږه چې خدای پاماني وکړه زما راځه خوښیم کلا یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي دا بیچاره هم یتیمه ده هم ذهني تکلیف لري هم ناچاره دي او د غریبۍ څپېړې وهلې دي ښه صحیح قوي څپېړې خو بس الله دې ورسره د خپلو خزانو نه کومک وکړي او الله رب العزت دې د دې حیا او پرده وساتي بس دعا به کوو دعا هم په وس کې ده او چې کومې کورنۍ موږ سره راجستر دي هغې ته ځان رسول پر موږ باندې فرض دی دا وه د نن ورځې خپرونه د لطیفې سره تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت د الله په امان د ستړي ژوند به درته څه ووایم ای لارویه هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښیم کلا یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو